رازق کاکا ته چې ګورم ما ته د پښتو هغه ټپره یادېږي چې په خپو معذوره یم تللی نه شم د ننګ په لار په ډنګورو در سره ځم. رازق کاکا اختر دې مبارک. ایوه ستاسو دې مبارک شي. زما طرفه تاسو شمشاد چې څومره ګروپ ته مالکان ته لرو بر پښتنو ته د اختر مبارک وي. څنګه یې طبیعت دې څنګه دی؟ ښه یو ګزاره کوو الحمدلله. دا مسافري بس کې نه نو بس کوشش کوو پکار دی چې عمر سره پښتنو دا ژوند داسې دی که اختر راشي نو موږ په هغه ورځ باندې هم په کور کې جړاګانې دي. مور وایي ګل خان نشته، پلانې نشته، ډینګلې نشته. پخوا به د اختر مو څه کور ته به راغی ما په دواړه مخه ښکل که خادر پښتنو په کور کې راشي نو ویري پکې لکه ډېر سرونه دلته څه په سعودي عرب کې، څه په دوبۍ کې، څه په اروپا کې مزدورۍ کوي. دا بدبختۍ او دا بدنصیبۍ دا به زمونږ کله ختمېږي؟ دا خو د رزق خبرې هم دی. زمونږ خو په دغې هم عقیده ده چې کوم ځای رزق یې هغې پسې بری الله ګرځوي. نو دې نه علاوه به سړی څه ووایي؟ د پښتنو دا رزق هسې ډېر بېشله نه دی. دا ورسره ده. ډېره مننه ستاسو. هغه یو خوب دی چې مې خوبونه ورسره تللي دي، د زندګۍ نه مې خوندونه ورسره تللي دي. او چې په دې پورې کنډه وتله، چې په دې پورې کنډه واوړې د یوازې نه وه، چې په دې پورې کنډه واوړې د یوازې نه وه، د ډېرو خلکو امیدونه ورسره تللي دي. او زما قاتل ته د فرار لاره معلومه نه وه، زما قاتل ته د فرار لاره معلومه نه وه، زما د خوانه لښکرونه ورسره تللي دي. او زما د چم د کونډې زویه چې به راشي که نه، زما د چم د کونډې زویه چې به راشي که نه، مور به دې وي د دوا غرونه ورسره تللي دي. شاید